پولیس وايي د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو 26 کسان وژلي دي. د اپریل په 22مه په غریزه سیلاني سیمه پلګام کې په برید کې 19 کسان ژوبل هم دي. پولیسو دا حمله د ترهګرۍ پیښه بللې او لپاره هغه وسلوال ذمہوار ګرځولي چې د هند د واک خلاف جنگيږي. د سیمې یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په ټولنیزو رسنیو لیکلي د پروستو کلونو کې پرولسي وګړو تر ټولو خونړۍ حمله ده. دوه لوړپوړو چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویل چې لږ تر لږه څلورو وسلوالو په لسګونو سیلانیانو ناتاره ډزې وکړې. پولیسو ویلي چې وژل شو سیلانیانو کې زیاتره هندي وګړي. یو سیلانی وایي چې کله وسلوالو ډزې پیل کړې نو خلکو منډې وهلې. जब घोड़ा वाला के साथ बातचीत हो रहा था तो तभी موږ له ځای خلکو سره خبرې کولې چې ناڅاپه خلکو منډې شروع کړې. موږ وارخطا سو. زموږ سره نږدې یو رستوران و. د رستوران مالک موږ ټول 6 کسان دننه کړو او دروازه یې قلف کړه. 6 बंदे थे, हम 6 बंदे को एकदम अंदर घुसा लिया. رویټرز اژانس وایي چې د کشمیر مقاومت یا مزاحمت په نوم یوې لږې پیژندل شوې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. دغه ډلې د اپریل په 23مه په خپل تازه بیان کې دعوا کړې چې په برید کې په نښه شوي عادي سیلانیان نه بلکې له هندي امنیتي ادارو سره تړلي کسان وو. تر پیښې وروسته سلګونه امنیتي سرتیري پلګام ته تللي دي او هلته په ځنګلونو کې د وسلوالو لټون پیل کړی دی. په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پیښې وروسته سیمې ته ورغلي سیلانیان له مشکلاتو سره مخامخ دي. हम अभी वापस श्रीनगर जाएंगे. موږ به اوس واپس سرینګر ته ځو. موږ پلګام ته د سیل د پاره راغلیو. د ترګر برید له امله به بیرته ځو. موږ دلته 4 ساعته بند پاتیو. वजह से वापस घुमा दिया. 4 घंटे से इधर रुके थे. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پیښې له وجې سعودي عرب ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر مختصر کړی دی. مودي هغه حمله په غندلو سره یو وحشیانه عمل بللی دی او پکې د ککړو کسانو د قانون منګلو ته د سپارلو ژمنه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د اپریل په 23مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد د سیلانیانو وژلو اندېښمن کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د وژل شو له کورنو سره غمرازي کوي او د ژوبلو د بیړني روغتیا هیله لري. پاکستان او هند د کشمیر برخې کوي خو دواړه هیوادونه په بشپړ ډول د سیمې دعوا کوي.